بالاخره کورني مشکلات هم سوشل میډیا ته راووتل، نو ډېر احتیاط وکړئ او خپل کورني نظم خیال وساتئ. او اول هلته کونه نه ورکړي هغه بچي دي دې خواته رالیږي کڅوړ ته هلته کونه ورکړي هغه بچي ته تراونه لګړي دی هغو 10 کاله مې دا د مزدوري کړې ده په یک تنها په دې سپینه ګیره باندې اوس هم لګیم او 10 کاله مې کړې ده اوس دلته زمن مې راکوریان دی چې دا له داسې خپلو سره خپلوي ونه کوي چې په کور کې ښځه واکداري داسې خپلو سره بیخي په ټول عمر چې په کور کې ښځه واکداري ډېر پام وکړي چې دا د ښځه د چا واکداري په کور کې د هغه به دا انجام په کور کې لکه نن چې د ما ده دا مې ورته ښځه کړې ده له خپلو نه او نن مې دغه دغه علامې دي ډېر پام وکړئ چې په کومو خپلو کې ښځه واکداره واسي پام وکړئ چې په دې باندې پوره مکمل سوچ کوئ چې وروره چې خپلوي ورسره ونه کوي په کوم کور کې نر واکدار هغه به د ټول عمر به د خپلوي جوړوي او ټول عمر به د وروره خبره هم چلېږي هر څه به د کېږي ژوند زندګي هغه وړاندې وروسته ګوري نو چې د ښځه واکداره شوله د هغه ټول عمر هغه خپلوي نه کېږي زه لاړم ما دلته خپلوي په ودرس کې کړې وه 10,000 روپۍ مې ولور ورکړی وو 15 تولې سره راباندې کېښوده 11,000 روپۍ مې نور مصرف یې وکړه او په تېر اخر کې دغه ویلی چې ته راځي سه ورور ګل جانانه زوی دې دلته راته راواده کړه ګوره دغه چې ته پام یې چې ښځه واکدارۍ دا خپلو ته ناول خو خپلو نه ډېر لرې ګرځي بیا چې کله یې ښځه واکداره شوله دې ګورم خو دا ډېر پام وکړئ که چېرته دا کوئ بیا به همدغه علامي عملي وسلام. په اخر کې خو زه د ویلو ورته څه نه لرم اما دومره ورته وایم چې کم زحمت پلار او مور د خپل اولاد سره باسي تر قیامت ورځې پورې اولاد یې نسي ادا کولی او کم خیخي او دوستي چې څوک کوي نو هغې باید څه ډېر خیال وساتي او احترام متقابل باید وساتي. نو اوس انسان پېژندنه هم ډېره سخته سوې ده چې ستاسو په دې اړه څه نظر ده خپل نظریات هم راسره شریک کړئ.